السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی دی چې په دامنا او مزدلفه کې اختلاف دی. علما څوک راته وایي مسافر یاست، څوک وایي مقیم یاست، ځکه دی زموږ د مینا او د مزدلفې سره په مټ 14 ورځې پوره سي، په مکه کې 15 ورځې نه دي پوره سوي. محترمه دا مسئلې ته په لږ وضاحت ورکړم. فقهای کرام ټول پخواني فقهای کرام هغه یو مثال وړاندې کوي، وایي په دوو ځایو کې نه ته اقامت نه صحیح کېږي، لکه مکه او مینا. په دې مثال ورکوي، یعنې په دوو کلو کې یا په دوو ځایو کې، لکه په مکه او په مینا کې، چونکې هغه وخت کې مینا جلا علاقه وه، مکه جلا علاقه وه، داسې یعنې ښار واحد نه و. که څوم مینا د حرم په حدودو کې داخل ده، خو ښار نه و، د ښار متعلق نه و. اوس راځم د کراچي د جامعه دارالعلوم کراچي مفتیان او دغسې نور علما کرام هغو فتوا دا ده چې دا یو ځای دی، یو ښار دی، ورسره اتصال د بنا راغلی دی. او د جامعه علوم اسلامیه بنوري ټاون د مفتیانو بیا خلاف نظر دی، هغه مزدلفه او عرفات او مینا چې دی دا الګ الګ مقامات دي. خو چې ما پخوا حج ته راتلمه دلته به مې قصر کاوه، اوس د څو کالو مخکې هم دغه اختلاف راغلی، بیا یو مفتي صاحب کتاب راښکاره کړی، باره مې بیا تسلي وسو. فتاوای نوازل په هندوستان کې یو عالم جوړه کړې ده، هغه په دې کې ښه پوره تحقیق کړی دی. فتاوای نوازل جلد اووم صفحه 483 هغه وایي جدید تحقیق، نوی تحقیق چې وایي موږ کړی دی اور مشاهده کے مطابق جو اس حالات مجمعین آج کل مکہ مکرمہ کی آبادی مینا اور مزدلفہ تک پہنچ گئے ہیں. هغه وایي اوس د مکې مکرمې آبادي رسېدلی دي، نو لہذا په دغو ځایو کې به سړی پوره لمونځ کوي. فتاوای نوازل زه بیا ګروپ ته پسې در واستوم، کومو علماو کې کتله. اوس نو معاصر علماو هم ورپکښې اختلاف دی. ګوره د کراچي بنوري ټاون هغه وایي دا جلا جلا منطقې دي، خو دارالعلوم کراچي ته کې عثماني صاحب دی وایي چې دا یو ښار دی. اوس زه تاسو ته د مثال درکوم. اوس په کندهار کې په اینو مینه کې لس شپې کوي او د سرې جامې سره لس شپې کوي، د مابینځ کې ډېره لار ده. اوس ته مقیم یې که مسافر یې یا مقیم یې، ځکه په یوه ښار کې د شل شپې پوره دي، که څوم ځایونه دي بدل دي. د اینو مینه د ښار متعلق ده، جلا ښار نه دی، د کندهار په ښار پورې متصل ده، آبادي متصل ده. اوس نو بیا د کندهار سره یو بل کلی دی، ته په کندهار په ښار کې لس شپې کوې، لس شپې په کلي کې کوې، نو بیا ستا نیت ته اقامت نه صحیح کېږي، ځکه خو دوه ځای دي لس شپې شوي، په دوه ځایو کې نیت ته اقامت نه صحیح کېږي. نو مخکني فقهای کرامو چې به ویل په مینا او په مکه کې نیت ته اقامت نه صحیح کېږي، په هغه وخت کې دا د مکې مکرمې آبادي تر مینا نه وي رسېدلې. اوس دا محبس الجن چې د افغانستان اجان کې پکښې دي، محبس الجن منطقه، دا هم په خوا زمانه کې جلا منطقه وله، د مکې له ښاره سره اتصال نه درلودی، آبادي نه وي رسېدلې. ګوره د پښو چې په تونل کې راځې د نیم ساعت لار ده، دا چې غر یې پرې کړی دی، په غره کې یې لار ایستلې ده، او دا که غر وای نو په 2 ساعته به حرم ته رسو کېدي، په 3 ساعته به حرم ته راتلې. نو دا چې اتصال د بناو رالی، بیا یو ښار واحد سو. او دلته په حرم کې دا څو کاله چې ما د هندوستان د علماو څخه یا د ترک یا د مصر دا کوم علما چې به راتلل، په دې متعلق به مې پوښتنه ورڅخه کول، نو د دې به راته شهر واحد، یو ښار دی، نو شهر واحد سو. نو بیا په دغه مینا او مکه کې که د سړي 15 شپې پوره کېږي، نو بیا مقیم دی. نو مخکې پخوا په اوله حج کې هم زه دغه یې وم چې قصر مې کوو، خلکو ته مې هم ویل، دا چې مې وروسته بیا معلومات وسو، معلومات مې پوره کړل. او دلته بیا علما کرام د یو فتوا اوس په لاس راله، هغه وایي نوټ مذکوره بالا تفصیل مې کوم تفصیل چې موږ درته وکړئ چې د کراچۍ کې دغه علما وایي دا یو ځای دی، یو ښار دی، هغه سره جلا کوي. نو د هر عالم پر فتوا چې مو اعتماد وکړي، پر هغه باندې عمل وکړي. البته نون طرف کې علما کرام کې رای قابل احترام وي، د دواړو طرفو د علماو رای ته موږ احترام لرو، لہذا کس یک خلاف طعن
د یو په مقابل کې بیا طعن و نامناسب الفاظ استعمالول له دغو څخه اجتناب وکړي. معنا یې دا شو چې تاسو که د هر عالم په قول وکول بس په هغه پسې ولاړ سئ، تشنج و اختلاف مه کوئ. ښه خبره دا ده چې که په خیمه کې مو دا اختلاف دلته د افغانستان حاجانو ډېر سره دغه کړی دی، د پاکستان حاجان لا تقریبا دا اوس په حرم کې سره ولاړېدم، د مولوي صاحب څخه پوښتنه وکړله ما مینا کې څه چم کوئ؟ مختقي صاحب او رفعت قاسمي صاحب دوی دواړو په کتابو کې لیکلي دي چې دا یو ځای دی. راځئ چې راولاړ شو، ما دغه خبر په کار د افغانستان علماو کې څه حاجانو کې اختلاف شته، هغه دا خبره سره دورې کشي. نو ستۍ دپاره بیا داسې ښه ده چې یو مقیم نفر چې په مکه کې 15 ورځې تېرې کړې وي هغه دې بیا لمنځو ته نه مخه کېږي، بیا هغه په خیمه کې لمونځ کوي، بله شک وله شپې ټول سره خلاص. والسلام علیکم ورحمة الله.